بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږو ملګرو دوستانو. روجې بختوره میاشت یو اشرافو بس پوره کیږي. نن خاص خبرونو کې یو خو به دا واضح کوم در سره چې ما په حواله سره یو ویډیو خپاره شوی د افغان میډیا کې چې هغه کوم ورځو دا یا سدي هغه منیم تفصیل در کومه چې هغه داسې خوريږي چې را دا اوس حادثات دي. بل د افغانستان په حواله سره څوره معاملات دي، پاک افغان سچویشن روان دي. په دې حواله سره تازه ترین څه روان دي او څوره پورې معاملات ورسېدل او تاسو مخې ده. او دې سره دا یو خبره کوم چې د ایران سچویشن سره په دا ټول خطې کې کم نمونه بدلون روان دي، هم تاسو ګورئ. دی وخت کې یقینا چې روزو بختورو میاشتو کې داسې اسلامي ممالک او بلکې ټول اسلامي ممالک اوس دی وخت کې په غضب کې ککړ شو. الله دیو کې خیر چې دینه بسنه تجاوزي. خدا ټول تفصیل تاسو سره کومه چې دی وخت کې د افغانستان څه صورتحال دی، پاکستان څه صورتحال دی. اول خبره خدا چې په ایکس باندې یا نور سوشل میډیا باندې یو ویډیو زما چې کوم شپږم فروری وا چې یو حادثه شي و جمعات کې هغه کې چې کوم پیمز هسپتال کې ما ریپورټینګ کو یا تفصیلات ورکول نو هغه اوس تازه معاملات کې سوشل میډیا باندې خوريږي چې را لکه پاکستان کې داسې څه کرویانې شوي دي، نو هغه وجې نه یا افغانستان حمله کړې ده. داسې صورتحال بالکل نه دی. هغه زړه ویډیو ده چې فیسبوک باندې یا نور ټویټ کوي خلک یا نور افغان میډیا کې ما ډېره ولیده، ډېر په ایکس باندې مې ولیدله چې هغه فیک ویډیو ده. بیا ورسره همدغه شانتي یو الوتکې والا ذکر کیږي چې افغانستان غورځولي ده، داسې خبر هم دا فیک ده. اوس تازه صورتحال کې تاسو به ګورئ هم چې ډېر چې کوم فوټیج پاکستان په کېږي. یقینا پاکستان سره ټیکنالوژي ده، نو د څومره ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې یا ټول په افغانستان کې څومره هم انسټالیشن دي، د مرکزونه دي، خاص کر د ځواکونو حکومتي هغه په نښه کوي. پاکستان دغه دی چې په ولس په بالکل برید نه کیږي. بریدونه چې کوم کیږي هغه ټول هغه کوارټر یعنی هغه هډ کوارټر پولیس والا هغه په نښه کوي. دې سره چې کوم دا ویډیو خپاره کیږي فیک، ځکه زه وایم چې د سوشل میډیا نه لږ غني تاسو ګورئ چې دا څه روان دي او څومره بدې ردې روانې دي او بیا څومره مشکلات جوړ شوي دي. دې وخت کې که تاسو ګورئ موږ یو بلیم لګو پاکستان دا روانې کې، خو بل طرف ته تاسو کو ګورئ چې ټي ټي پي یعنې کلدم تحریک چې کوم دا دهشتګردي هغه باقاعده توګه اعلانات وکړل. هغې یو قسم پاکستان اوس دا ثابتوي چې دا یو ځای دي. او تاسو ته یو بل خبر ورکې درکوه چې نور ولی مسعود په یو شورا کې دا یو هغه ورته ورکولو طالبانو ته، افغان طالبانو ته، چې که پاکستان چیرې غلطي وکړي، الله دې وکړي چې غلطي وکړي، بمبري وکړي، نو موږ سره دوره پورې کسان دي په پاکستان کې چې بلوچستان به مو ونیسو او خیبر پښتونخوا به هم ته ونیسو. دومره موږ سره عملیات دي. اوس تاسو بینونه یې راځي، تمکیانې راځي چې موږ به بدل اخلو. د نورول مسعود یا نور والا بیانات په تاسو لیدلي وي، خو هلته کې شورا کې چې کله دا ورکړي نو اوس امیرالمؤمنین تپوس ونه کوي دا طالبانو نه، خاص کر ضیب الله مجاهد نه، چې تاسو اوس هغه پاکستانیانو ګورئ چې کوم دا نورال مسعود دي څه دي هغه څه شول. اوس چې کله دغه حالات یې ولیدل یا دا شانتې کروي ولیدله، او دې وخت کې که تاسو وګورئ ډېر ګڼ شمېر په تعداد کې چې کوم د افغان چیک پوسټونه دي هغه ختم شول او ډېر پاکستان چیک پوسټونو باندې قابض شوي هم دي یا کروي مزید کېدلو امکان هم دی. او بل طرف ته افغانستان چې کوم هغه شوی دی تر اوسه پورې هغې صرف 12 فوځیان دغه په چیک پوسټونو کې مړه شوي چې هغه نه پس دا کروي شروع کړې شوي وه. پاکستان وایي دا حملې موږ ځکه شروع کړي چې موږ صرف ترهګر په نښه کړي او افغان حکومت چې کوم دی موږ چیک پوسټونه وویشتل چې کې 12 آرمي فوز چې کوم دی هغه شهید شول او ورسره ډېر زخمیان شول. نو هغه نه پس پاکستان وایي چې دا زموږ حق ګڼل چې موږ
خپل خودمختاري کو او دغه اوس موږ کمی حمله کو په ولس نه کو د صرف د افغان هغه حکومت هغه ځایونه چې کوم ځای کې هغه هډ کوارټر دي کوم ځای کې هغه بیسونه دي کوم ځای کې هغه انسټالیشن دي هغه باندې حمله تر اوسه پورې کوي کینن چې پاکستان سره کوم ټیکنالوژي دغه هغه سره نشته افغانستان حکومت یعنی ډیر زیات فرق دی خود دغه موږ ډیر زیات افسوس دی ډیر زیات غدا چې دې پورې معاملات نو تلل پکار اوس دغه خطه کې یقینا چې امن راتلل لکه ډیر مشکل شانتي صورتحال جوړ شو دغه طالبانو پالیسی هم صحیح نه ده چې څنګه سختدریزي پالیسی باندې یا موقف باندې ولاړو یا کم خامخیالي کې دا صورتحال کې خو پاکستان اوس دی وخت کې وایي چې دا مرحله چې کومه ده اوس په دا داسې نوي ساریږي یعنی یو طرف ته به وباسو اوس د یو طرف ته وباسلو مقصد څه دی یا په افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت ته بدلون دی ورسره یا نور کول دي بل طرف ته دنیا هم په خاموشه ده یعنی پاکستان باندې هغه دباو نشته چې کم داسې حالاتو کیږي بل طرف ته تاسو ایران صورتحالو ګوري ایران باندې حمله چې دوباره وشوله نو ایران ټول خلیجي ممالک ټارګټ کړل یعنی سعودي عرب خلیجي دوبۍ یا نور سره ایربسونو قطر کې دوبۍ کې ډیر زیات نقصان امریکا چې څومره هم انسټالیشن او څومره هم ایرپورټس او سره بیسز هغه په نخښه کړل هغه وشتل نو اوس ټول اسلامي ممالک کې دغه یو سچويشن صورتحال اختیار کړل شو چې اوس دا کیږي څه لګیا ده د اسلامي ممالک سره روان دي په خطه کې د ټوله خطه چې کومه ده دی وخت کې امن او امان صورتحال ډیر زیات خراب شوی دی وسره که تاسو پاکستان وګورئ نو افغانستان سره دا شنه ټیکنالوژي نشته چې هغه یا اسلام آباد ټارګټ کی یا پیښور ټارګټ کی یا بل ځای داسې د آرمي انسټالیشن ټارګټ کی خو یو هغه د چې هغه دهشتګردي په حواله سره خودکش حملو په حواله سره یا دغه شانتي نور په حواله سره هغه کې دی شي خو پاکستان بغه پر هم سوچ کړی وي اوس په دغه صورتحال کې داسې نشته چې دریم کړه پکې راشي او دغه کې راولي خو یورپن ممالک چې کم دي هغه باقاعده په دې باندې بیان جاری کړی دی او په دې سچويشن نه پاک افغان سچويشن باندې هغه مینستار غلي دي دغه شانتي نور ملکونو هم کوشش کړی دی خو فلحال مونږه دا نشو ویلې چې حالات ټیک دي حالات ډیر خراب دي او مونږه بل سوشل میډیا نه علاوه یو سوشل میډیا باندې ډیر غلط خبرونه چلیږي ډیر فیک نیوز چلیږي ورسره تاسو ته خپل مثال هم پیش کوم ما ته ډیر خندا راغله چې ما ولیدل چې دا سره روان دي دا سکیږي لګیا دي بل نفرتونو خورولو کې کوم ګورو شهري پکې څنګه نشته دلته کې افغانانو سره کوم یا خبرې کیږي یا څنګه شهري عام خلک چې کوم دي په دې کې ملوث نه دا حکومتونو جنگ دی عام شهري خبرو عام شهري کسانو سره دا کول دا ندی پکار په دې باندې موږ مزاحمت هم کو او په دې باندې موږ ولاړ هم یو چې کم عام افغان شهري دي هغه سره د هیڅ قسمه بدسلوکي یا هیڅ قسمه دغه شانتي هغه نه د پکار ته اوسه پورې خو الحمدلله ولس طرف نه داسې خبره نه دی راغلي خو بهرحال پولیس یا نور هغه چې کم دي هغه اوس کوي لګیا دي افغان شهري چې کوي دغه شانتي نور معاملات کوي سختي نور زیاتوي خو بهرحال الله دې وکړي چې زر تر زره دغه معامله حل شي او فلحال هېڅ نشو ویلی ولې چې لا جنګ بندي نه ده شوي او بل ورسره پاکستان فورس چې کوم دی هغه منتظر دي که بیا هم څه داسې هغه کېږي هغه وایي چې موږ به بھرپور حملې جاري ساتو او موږ ځایونه په نښه کړي دي اوس الله دې وکړي خیر افغان حکومت هم په خاموش دی او سوچ په لري رابطې به شوي وي او انډرګراونډ چې کومې خبرې دي نو کیدای شي موږ به دا منتظر یو او دا تمه لرو چې زر تر زره دا معامله چې کومه ده ویساره شي